کم زه چې کله الله ټوپۍ ولاړه بس یو نه ولا قال سپیکر به مردا چل پکې کو بیا داسې پکې کو لکه مروت دغه خلک دغه قسمه ډانسونه یا دغه مخلاګانې داسې کوي ډېر خلک په بد نظر ورته ګوري. Jalil Sharani, video editor and photography ideas for Pakhtun Culture official YouTube channel and Facebook page. سړی مثلا جلیل شرانی ما نن راسته نوموړی علم خان چې د څه تعارف محتاج نه دی راغلی د سلیازې نه علم خان اول خو کمپیوټر ټي وي ته ښه راغلاست درته وایو. څه پات کړه په خیر راسي مننه جزاک الله چې راغلی او زموږ تپوس مو وکړ ټول راغلي د خیر سره بس سلیازې په چکر باندې ښه ښکلی ماحول دی ښه رشکش دی ښه خوشحاله پکې د خیر سره ته چې کم ډانس کې یا دغه خلک مخلوي بس دا کوو ډانس کوو خلک ګپ شپ لګوو وروره میپل دپاره راوتلي یو میپل جوړوو دی دې څو ورځې ډېر خلک اکثر دغه قسمه ډانس چې کوم لکه مروت دغه خلک دغه قسمه ډانسونه یا دغه مخلاګانې داسې کوي ډېر خلک په بد نظر ورته ګوري. په بد نظر ورته ګوري خو خیر موږ ته بس خوند راکوي هسې بس میپل څوک ویالي پیسې ورکوئ رایه ولئ موږ چې موږ د پیسو دغه نه کوو موږ خپل دغه میپل لپاره خپل دغه یو شوق دی چې ته دا ډانس کوي. بس ما شوق دی نو دا ډرامې مرامې دا ډانس مانس کوو دا پو پکې کوو دغه پکې کوو وروره جان دا ټیلنټونه دي خپل خپل وروره خلک څنګه در سره ملاواړي چې درځي یاره خلک داسې دي چې مینهوال مې ډېر سي داسې ته راغلم نه راوایي چې داسې ته راغلم نه راوایي خو نیمه په سم په اصولو په طریقه ملاو چې نیمه له لرې د نارې د ګاډ د ساز څه خبرې ده خلکو ته دا نارې د خطنګان ورو راسه سم پیسې تر وبر وکړه سم راسه ودره بیا که سټایل غواړې که ډانس کول غواړې که هر څه کوي میپل به جوړوو دا نه کار نه لرې د نارې علم خان دې ورته پروانې کې خو په ګاډي کې روان دی را روان داسې خو نه میپل جوړان دی او نه دا د دغه مخلا د دغه ډانس مین مقصد څه دی؟ یاره مین مقصد مو دا دی بس چې مینهوال په دغه باندې روان خلکو خوشحالولو دپاره موږ ورته بس خپله خوشحالي کوو دغه پښتانه ته یا د خپلو مینهوالو ته څه پیغام لري؟ یاره پیغام کې پوره ورسره د ډانسونو د خلک کوي نه دی کوي ورکوو چې خوشحالي څو ورځې زموږ دی سم په خوشحالۍ تر کو په خوښۍ باندې جنګ چکر ځای ته جوړارځي او په خوشحالۍ په طبیعت باندې په مینه محبت بس ستایل وکړه نه خو به یاد کړه چې څه دی روانم ساده سره ته چې روان سې دغه وکړه کم زه چې کله الله ټوپۍ ولاړه بس یو نه ټوپۍ راواخلې ټوپۍ هغسې وخت سې روان کنه ولا قال سپیکر به مردا چل پکې کو بیا داسې پکې کو دا درې قسمه بس بہت زیاده دا محترم علم خان د یو جان مننه کلتور ټي وي ته ټیم وخت راکول بس مننه